السلام علیکم ګران کتونکو په حسن خان ډیجیټل کې د یو اهم میلمه آصف ننګ سره ز تاسو ته هر کله ویم نن به مونږه خبرې کوو د کوم پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم روان صورتحال دی په خطه باندې د دې اثرات او د خاصه توګه د پاکستان او د افغان ولس باندې د دې اثرات آیا دا خبره بس سمي وخوري او کنه دا به هم دغه شانتي روانه وي. آصف ننګ د ستعارف محتاج نه دی. په تیر دور کې د معارف یعنی د تعلیم وزیروم پاتې شوی دی، په نورو ډیرو اهم عہدو پاتې شوی دی. ننګ وروره پروګرام کې د هر کله و ما ډیره مننه. ثانک یو ویری مچ. سلامتی السلام علیکم. درته ننګ مې زه خو اسلام آباد کې ناسم خو درته کابل کې دی وخت کې دا کم صورتحال روان دی په دې باندې د خلکو څه رائے ده، څه خبرې کوي، څه ګنګوسې څه وی خلک دي او بیانیه څه د کابل کې په اصطلاح د سیاست ثوابت چې دي هغه ډیر معلوم دي. هر ډول رژیم یا نظام که په افغانستان کې راځي هغه ثوابت یې دا دي چې دی ورور گاونډي ته ضرورت لري، دوستو هیوادونو ته ضرورت لري، مشارکت ته له نړۍ سره، له هیوادونو سره، له سیمې سره، ریجنل کنیکټیویټي ته ضرورت لري او د فقر او غربت د ورکولو لپاره دا ټول ضرور دي او یو داسې کارآمده نظام چې هغه اقتصاد محوري په رأس کې ولري د ټولو ته ضرورت لري. اما متغیرات هم سته په سیاست د افغانستان کې. هغه دا ده چې افغانستان دولتونه او ملت دا ډیر اساس ده، یعنی ډیر سنسټیو ده. کله چې خوابدۍ راځي یا په اصطلاح د دشمنۍ غاړه څوک ورسره نیسي بیا دوی تر ټولو شدیده د دشمنۍ غاړه نیسي او دا تاریخ تجربه کړی ده، تنه د عادي او نارمل هیوادونو په وړاندې نه بلکې د ټولو سوپر پاورونو په وړاندې چې هغه په اصطلاح د نړۍ طاقتونه و، لکه انګریز، لکه شوروي اتحاد، سوویت یونین او یا مثلا په دې اخر کې امریکا یا نور د ناټو غړي یا ډیر هیوادونه. منتها زما په نظر افغانستان په دې وخت کې هم هغه نرم سیاست او د په اصطلاح د منفعت او د مفاد سیاست او له ټکر نه د څنګ ته کېدو سیاست په مخ وړي. دا چې هلته پاکستان طرف ته څه کېږي د دې جواب که ډېر تکرار سي طبیعي ده چې هغه به بیا سخت وي. خدا د ننګ لکه تاسو چې څنګه خبر وکړه چې د افغان ولس یا ملت دوستانو ته ضرورت لري، د نړۍ ملګرو ته ضرورت لري، د سیمې پکې رونو ته او دوستانو ته. خدا کم نظام چې دا وخت افغانستان کې دی خو نه د نړۍ سره چلن کوي نه د سیمې د هیوادونو سره چلن کوي، نو لکه دا خو د ملت یو رای ده او بیا د دولت بل رای ده. والا چې دو جانبه فرموله ده د طالبانو په ځینې برخو کې دوی حق به جانب دي، مثلا په دې کې حق به جانب دي چې نړۍ ورسره په اصطلاح سم دریځ نیولی وای او دا تجربه اوس په سوریه کې تکراریږي. مثلا امریکا متحدینو، ناټو او د سیمې هیوادونو، اروپایي اتحادیه دوی ټول وویل چې راځئ دا د افغانستان تجربه به سوریه کې نه کوو ځکه هلته انقلابیون په اصطلاح قدرت ترلاسه کړی دی، د اسلامي ډلو لخوا په اصطلاح یو نظام یې ساقط کړی دی او دوی د قدرت نیولی ده. اما تاسې ګورئ نتیجه هم مثبته ده. اوس 40 هیوادونه له سوریې سره رسمیت لري. دا د نړۍ اراده وه چې له سوریې سره داسې وشي. اما که دوی هلته بندش کړی وای او لکه نوره دنیا کې چې دوی بندش کړی ده نتیجه یې نه ده اخیستې. زما په نظر یو طرف نړۍ ده، یو طرف افغانستان ده. په افغانستان کې غوښتنې شته، یعنی هغه پریکټس چې دوی باید ترسره کړي چې دوی سټیټ آف لا، سټیټ آف نیشن، دغسې مسایل دوی یا ساورن سټیټ د جوړولو لپاره باید دغه پریکټسونه تکمیل کړي. دلته خاصه توګه بیا د سیمې په ارتباط باندې کومه مسله چې د اقتصاد ده یا سکیورټي ده، افغانستان په دې اوس وخت کې چاته ګواښ نه ده. یعنی امریکا ته که په امنیتي لحاظ لکه ایران داسې ګواښ وای چې هغه پراکسي لري په دنیا کې، طالبان خو نه لري. مثلا د غزې په ارتباط تاسې ولیدو چې د طالبانو دریځ یعنی څومره نرم و او دومره بېطرفه و چې دوی دخیل نه سو په قضیې کې. یعنی توقع دا وه چې دا خو یو انقلابي، یو اسلام پاله دولت ده، دا به خامخا دریځ نیسي، دا به
د ایران څنګ ته درېږي یا د فلسطین یا نور اما زما په نظر دوی ګزاره کوي ځکه دا احتیاج وجود لري او د دې لپاره چې احتیاج موجود ده سیمې اوس مثلا تاجکستان، ازبکستان، روسیه، چین د هیچا شیشې دوی نه دي ماتې کړي، یعنی هیڅ ګیله هم نشته. زما په نظر باندې تر کومه ځایه چې دوی له نړۍ سره غواړي تعامل وکړي، نړۍ یو طرف ده، که هغه یې ونه کړي خو ونه کېږي. اوس تاسې به په یاد څو کاله پاکستان سره د امریکا رابطه بنده کړې وه، نه یې خط لیږو، یو خط به چې راغی پاکستان به خوشحاله و. نو دا خو پاکستان ډېر څه ورته وکړو، نرمي یې وکړه، اما دوی نه جوړېدلو په اصلاح. حتی د عمران خان په حکومت په ړنګېدو باندې هم قانع نسولو. نو زما په نظر دا یو دو جانبه تعامل. دا یو نن یو خبره ده، تاسو د سیریا یعنی د شام خبره وکړه. تاسو غواړئ چې د شام چې کوم انقلابیان راغله احمد الشرع هغه هغه شانتي پالیسي دي لکه څنګه چې د طالبانو دي، نړۍ او تسوي نړۍ خو د طالبانو ته وی چیرې زنانو سره دا سلوک چې کم دي د مخالفینو سره یو ټول شمول حکومت تاسو خبره کړې، خو خاص کر ما په خیال دا ټول خبره برداشت کیږي، خو یو دغه دا خبره د زنانو ده. او نن هم په یو ان سکیورټي کونسل کې د ډنمارک سفیر بیان به تاسو اوریدلی، څوک چې د القاعده او د ISIS د سانکشن کمیټې چیرمنشپ د ډنمارک سره دی، هغه بیا ویلي دي چې افغانستان کې یو خو ټي ټي پی سره د افغان دولت ډیر سخت کومک سره کوي، او بل ویلي چې دلته کې خو یو ټیرر لینډسکیپ روان دي جوړیږي، القاعده IS او دیگر. نو داسې هیواد او د شام خو ما په خیال تاسو نشه مقابله کولی. هغه د شام مقایسه ما په دې وکړه که تاسې په یاد احمد شرع چې اوله وینا کوله نو شاته یو بیرق د سوریې و، یو بیرق د طالبانو غوندې سپین بیرق و، دا تاسې به لیدلی. بل دا ده چې که نړۍ داسې وضعیت کړی وای لکه په افغانستان سانکشن یې ولګوو، انزوا ته افغانستان بوتو، مکمله ټوله اړیکه قطع سوه. یعنی دا په دنیا کې په تاریخ د بشریت کې او د هیوادونو کې اول ځل ده چې ټوله نړۍ یعنی 200 څو هیوادونه منګه لرو په دنیا کې، ټول په یو دریځ باندې ولاړ وي، وایي چې له افغانستان سره موږ خبرې نه کوو، غږیږو نه، رسمیت نه ورسره کوو. دا خو ډیر سخت کار ده. او دغه افغانستان چې اوس تاب راوړي، یو غریب ملک، فقر یې تیر کړی ده، جګړې تیرې کړي دي، دی لاسنیوي ته ضرورت لري. زما په نظر باندې پنشمنټ ته افغانستان ضرورت نه لري، دی لاسنیوي ته. سوریه هم عینا همداسې وسوه. که سوریه باندې سختی راغلی وای د نړۍ لخوا، هغه نور هم خرابېدله، ځکه سوریه کې د احمد شرع ډله چې ده او لا نورې ډلې چې دي په اصطلاح، هغه هلته تر طالبانو نه ډېر توندلارې دي. دوی پکې داعشیان سته، د القاعدې فکر پکې سته. اما طالب خو د دیوبند د مکتب پیرو ده، دی په اصطلاح په ده کې نرمي لا ډېره ده. نو هغه ډلې چې هلته ښې سوې، په دې خاطر ښې سوې چې نړۍ ورته وویل چې تاسو سره تعامل کوو. اما دوی هم په خپلو کې اجماع وکړه چې دا نړۍ د موږ په رنګ نه کېږي، که موږ د نړۍ په رنګ سو شاید ګټه وکړو. طالب ته هم زما په نظر دا درس مهم و چې که دوی فکر کوي چې دنیا به زموږ غوندې شي بیا به موږ تعامل کوو، داسې نه کېږي. موږ باید د دنیا له ډېرو مسلماتو سره ځان عیار کړو. مثلا د ښځو مسله تاسې یاده کړه، دا اساسي مسله ده، دا د نړۍ غوښتنه نه ده، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې د ښځو د تعلیم مسله، د کار مسلې، په دې کې باید سختۍ رانسي او دغه بندشونه باید ختم سي. دا خو یو تقاضا ده، حتی په طالبانو کې دننه هم دغه تقاضا سه. اما بحث چیرته ده؟ دغه آیا دغه مسلې د ښځو د حقونو دا نړۍ ته مطرح دي که نه دي؟ که دا ښځه مطرح وي د یو جنس په توګه، د یو انسان په توګه، نو بیا په غزې کې چې دومره انسانان ووژل سولو، دا په عراق کې چې وژل کېږي، دا له فقر نه، له غربت نه چې نړۍ پې سانکشنونه راوستي دي او په دنیا کې خلک له لوږې نه مړه کېږي په افریقا کې. آیا دا بشر یعنی د دنیا بشر دوستۍ لپاره ده؟ او آیا دنیا مثلا زموږ له غمه مړه کېږي په اصطلاح، بیا ولې هغه کسانو چې اپلای ورته کړی مهاجرینو او کورنیو چې دوی امیګریشن غواړي په دنیا کې، ولې هغوی ته دوی ارزښت نه ورکوي؟ زما په نظر دا یو بام او دوه هواوې دي. دا سیاستونه سره نه جوړیږي. که دوی دنیا طالبانو سره نرم وضعیت کړی وای، امتیازات یې ورکړي وای، رسمیت یې ورکړي وای،
ته باور وکړه زه مطمئن یم چې دوی به له نړۍ سره د دې امتیاز په بدل کې دوی مخ ته تلله. اما اوس خو دنیا څه شی دوی له لاسه ورکړي، خو همغه طالب ده داسې شی نشته د دنیا چې ده ته یې ورکړي او نن یې بیرته ترې واخلي. اما د دنیا غنایم دوی ته پاته سوي دي چې په هغو باندې دوی ډېر قوي د دولت ساتي، د امنیت ساتي، سکیورټي ساتي. د نړۍ سره چې کم ضد بیا طالب نیولې دی، نو تاسو ګڼئ چې دا د افغان ملت د افغانستان د ښه دپاره دی؟ نه، نړۍ یعنې ما په نظر باندې طالب ټولو ته خواست کړی ده، اروپا ته، امریکا ته. دا ورته ویلی دي چې په دې 4-5 کالو کې د تاسې په ملک کې که کومه بده حادثه سوي وي، اروپا کې یا په امریکا کې یا په ناټو په خلاف باندې یا ستاسې د جګړو په خلاف باندې یا موږ په اصطلاح تریت واقع سوي یو، ګواښ واقع سوي یو د امنیت په وړاندې ستاسې یا د اقتصاد په وړاندې یا ستاسې د ارزښتونو په وړاندې، هغه ته یاده کړه چې مثلا یا وایي چې زما له روسیې سره جنگ ده، ته پکې په اصطلاح بد رول ایفا کوي، یا له چین سره زما دشمني ده، ته پکې بد رول ایفا کوي، یا په نورو دنیا کې په خلیج عربي کې یا په بل ځای کې. زما په نظر دوی خو ډیر خواست کړی ده چې تاسې له موږ سره دا تعامل وکړئ، موږ ستاسې په تاوان نه یو او ستاسې ته ضرر نه رسوه. د 4 کاله مو د دوحې د قرارداد مطابق دا ثابته کړه چې نه د موږ نه چېرته حمله وسوه، نه چېرته خرابي وسوه. یو دا کلیم او بلیم چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ موجود ده، زما په نظر دا د بحث وړ ده چې دا آیا څومره صحیح ده څومره نه ده. نن پرون بلکې اقوام متحده UN سکیورټي کونسل کې د ډنمارک سفیر چې کوم دی، څوک چې د القاعده او د IS سینکشن کمیټې چیرمنشپ سره دی، هغوی خو دا ویلي دي چې د افغانستان نه خطره ده خطې ته هم او دنیا ته هم، او ورسره دا ویلي دي چې TTP د چا سپورټ چې طالبان کې دا هغوی وایي، دا زه نه وایم، چیرې دام یو خطې ته خطره ده او د پاکستان باندې ډېرې حملې د افغانستان نه شوي دي. نو دا خو یوازې پاکستان نه وي، ننګ دا خو دنیا هم لګیا ده. نو تاسو دا نه ګڼئ چې دنیا دا څیزونه ویني او صرف تاسو یې نه؟ نه، موږ وایو افغانستان، زه په دې باندې ټینګار کوم چې تعامل ته افغانستان ضرورت لري، اړیکو ته، شراکتونو ته ضرورت لري او دې ته ضرورت لري چې افغانستان سره لاسنیوی وکړي. یعنی موږ مظلوم یو، موږ بیچاره یو، موږ د دې قابل یو چې نړۍ موږ ته لاس راکړي، زموږ لاس پرې نږدي. دغه که فقر راسي په یو مملکت کې، په یو ځای کې غربت راسي، بیچارهګي راسي، هلته ناامني راځي، هلته په اصطلاح دنیا ته ګواښ پیښیږي. اوس تاسې کوم ملک چې په امن کې سوی ده، هغې نه دنیا په اصطلاح په امن کې سوي ده. زما په نظر دلته ډیر تعاملات لا هم شته، مشکلات شته چې د هغوی د حل لپاره که همکاري ونه سي په دشمنۍ باندې نه حل کېږي. بل دا ده چې ګزارشونه مثبت هم ډیر راغلي دي. تاسې دا د اوس د نړیوال بانک راپورونه وګورئ د افغانستان د اقتصاد په اړه، وایي چې عواید ښه سوي دي، مثلا پازیټیو ګزارش هم شته. مثلا په ډیرو عرصو کې دا گزارشات د افغانستان د واقعیتونو تمثیل هم نه کوي. زه د دنمارک او د هغه راپورټونه چې په اصطلاح په بشري حقونو د کمیسیونونو ته وړاندې کیږي، ډیر پکې مبالغه امیزه واقعیتونه هم څرګندېږي. ما سوا له دې نه چې دا یو دلیل چې په اصطلاح طالبانو خپل ځان ته تاوان پرې ایښی ده، هغه دا ده چې د تعلیم مسله کې چې چېرته مخ واړوي دوی ته به وایي چې تاسو د ښځو تعلیم بند کړی دی او دی ورته بې دلیله کېږي. د دې لپاره دلیل دوی نه وړاندې کوي. زما په نظر ما سوا له دې نه نور خو افغانستان کې اوس د دې فقر علاج لپاره دې کې اوس مثلا د طالب جیب خو خالی ده، دنیا څه مسؤلیت لري که نه لري. بل دا ده چې دلته خو دا دومره وسله جګړې دا تیر سوي دي، د نارمالایزیشن لپاره مثلا نړۍ اوس دوی یو څه مسؤلیت لري چې دوی راودانګي که نه، د دولت جوړونې لپاره، د ښو روابطو لپاره. د افغانستان خلکو ته دوی ولې پنش ورکوي؟ اوس دا سنکشن چې ده دا خو زما په تجارت لګېدلی، په اقتصاد لګېدلی ده، بانکي سیستم مې بند ده. 11 میلیارده ډالره زمونږ ارضي ذخایر په اصطلاح هغه نشنل اسټ زمونږ په امریکا کې فریز دي. دا ولې؟ یعنی زمونږ خو یعنی مونږ خو تاوان کې دوی رانیولي یو. نو په دې تاوان کې یا د نړۍ په دې رویه کې که زه ستاسو نه تپوس کوم چې ستاسو کوم حکمران دي دا وخت کې
د هغوی پکې څومره کردار دی؟ هغوی خو لکه دا ګوره ملا غني برادر صاحب هغه ورځ په ځای د دې چې یو پازیټیو خبره کړې وي چې راځي کینو خبرې کو نورې لارې هم ګوره، خو چې دا ویلې وي چې راځي کینو د تجارت او د دپاره هغه وایي چې بالکل موږ ذموار نه یو پاکستان سره به تجارت نه کوي. آیا دا فیصله تاسو ګڼئ چې لکه دا سسټینیبل فیصله ده چې پاکستان سره به افغانستان به بالکل تجارت نه کوي، ټرانزیټ په سره نه کوي، دا سسټینیبل ده؟ نه خو تاسې خپله پوهېږئ، تاسې اوس وګورئ د کرونولوژیکه سرګذشت ته تاسې وګورئ د موږ او د پاکستان ترمنځ. په تیر یو کال کې 78 ځلې دروازې د تجارت په مخ د افغانستان په وړاندې بندې شوي دي. په کراچۍ پورټ کې چې موږ ترانزیت مال ده د 15 میلیارډه یا بلیونز ډالر په اصطلاح ارزښت لري، دا اوس د په هغه باندې ډیمریج راځي، په هغه باندې تاوان راځي، دا د موږ د افغانستان ضرورتونه دي او ترانزیت ده. او په اپټا کې دی له ما سره تړون لري، په تیر سازمان کې دی له ما سره تړون لري، او د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې دی له ما سره هم پیمانه غړی ده چې ترانزیت به دا به فری وي، دا به د سیاست تابع نه وي. اما دوی دا بند کړی ده. زما په نظر دا خو د 78 ځلې بندشونو او د څومره بمبارونو دا یې وسو. دلته دوی ویل چې موږ ګلولي مسعود دغو نابود کړي دي، په کابل یې بمبارد وکړو. سړی هله د وغږېدله پښتونخوا نه غږ یې پورته کړو چې زه دلته یم. تیر ځل هم همداسې وسولو چې دوی په نکه کې بمبارد وکړو، پکتیا کې په خوست کې هغه مشران هلته غږ یې وکړو چې موږ دلته یو. نو زما په نظر دا خو تیری ده، تجاوز ده. اوس د دې دومره تجاوز په وړاندې دا خو دروازې بندې سوې چې تجارت خو پاکستان بند کړی ده. اوس دا دروازه خو د افغانستان له خوا ډبرې نه دي ورته کېښودل سوي. هلته تاسې ګورئ، تاسې خپله پوهېږئ، یعنې پاکستان ډېر بد تصامیم ونیول. د بد تصمیم په وړاندې د مجبوره تصمیم د طالبانو لخوا نیول شوی ده. تېره ورځ زه یو سپیس کې وم، نو پخوانی ستاسو د تجارت وزیر پاتې شوی دی مزمل شینواري صاحب، هغه یو خبره وکړله چې پاکستان طالبانو ته په تجارت او په ټرانزیټ کې چې څومره سهولیات ورکړي دومره پاکستان چرته هم نو ورکړي. دې مطلب خو دا دی چې پاکستان کوشش کړي چې طالب سره یا د افغان دولت سره ښه یو دغه وکړي، خو بیا د دوی د طرفه په مسلې چې دا دغه خبره وه. مزمل شینواري او هغه خبره روایت صحیح نه ده، بیا ما ورسره تصحیح کړه. ومې ویل چې په 260 قلمه مال باندې د تنه دا د یو کال یا تپره کېږي تر یو کال ډېر وخت وسو چې په هغو باندې 10% مالیه په هغو باندې وضع سوي ده، هغه نه ده ایسته سوي. تاسې د تجارت اتاق د پاکستان او افغانستان چې هلته ده، دا نن خو د ده مرکه وه او هغه ورځپاڼو نومونه که زه تاسو ته د پاکستاني واخلم ستاسې له سایټ له سیاست سره به عیار نه وي. اما دوی پکې خپله نن اعتراف کړی ده چې مشکلات دي، موږ ته د تاوانونه پېښ سوي دي، موږ ښه سیاست نه ده کړی. او بل دا د ګمرک د پاکستان د مالیې وزارت، هغه تاسې خپله سایټ یې وګورئ چې دوی هلته اتارټي د ګمرکونو چې ده په هغه کې د 10% په 260 قلمه باندې په دې باندې مالیه شته. بل دا ده چې او کټګورۍ مال هغه موږ ته نه پرېږدي. دی مثلا موږ ته وایي چې تاسې څه ته دا فرش ته دا فرش به نه راوړئ په ترانزیت کې، زه یې راوړم له بلې دنیا نه. سپیر پارټ دی ما ته وایي چې دا به ته نه راوړې، کټګورۍ یې تاسې ټاکلي دي. الکترونیک مسایل کټګورۍ دي، هغه یې ویلي دي چې دا به ته له دې لارې نه راوړې. مثلا دوا یې ویلي دي چې دا به ته له دې لارې نه راوړې. ښه دا خو په ما باندې ته ولې بندیز لګوې؟ یعنې دا خو د ترانزیت مال ده، د ما مال ده. ته په دې باندې ما درته ویل چې هم د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې هم د صدر اعظم معاون ده، په اصطلاح لوی سړی ده، له یو ډېرې غټې ډلې سره راغی، 6 دانې وعدې د افغانستان لپاره ده وکړې، اما ټول مخالف د هغه باندې عمل شوی ده. چې ده ویلي و چې په اصطلاح د لاریو هغه په اصطلاح روډ پاسونه په هغه کې به سهولت راځي او تعداد به ډېرېږي. هغه بیخي ختم سو. روډ پاس تر اوسه پورې بې پاسپورټ یې نه پرېږدي او روډ پاس مطابق د دې و چې 6 میاشتې به دا تمدید کېږي. هغه مسلې په جزئیاتو کې چې کتل ارسي یوه دانه باندې عمل ونه سو. یعنې دا خو شینواري صاحب که ځان اپډیټ کړي په معلوماتو باندې، آخري معلومات د تجارت د اتاقونو د پاکستان هغه یې نشر کوي. عادت خو دا دی لکه ننګ که دا وګورو نو دا ولې داسې وشو چې اوس د افغانستان د طرفه روزانه حملو کې زیاتوالی راځي او دا خو نړیوال دغه هم وایي سکیورټي ابزرور چې یاره
80% د پاکستان چې کوم تھنک ټینکس 80% د افغانستان نه دغه وشو حملو کې زیاتوالی راغی. نو ظاهره خبره ده چې یو طرف نه ته ګولونه لیږې تجارت ورسره دغه کې وعدې ورسره کې، بل طرف نه تا ته چې کوم دی دغه راځي، نو دا خو پاکستان بیا مجبوره نه شو، خاص کر سکیورټي اسټابلیشمنټ چې داسې فیصله وکړي چې یاره بس تجارت هم پاتې او دا لارې هم بندې. په دې باندې اوس بیا به وکتل سي، اوس خو دروازې بندې دي، دا بارډرونه هم بند دي، په اصطلاح هغه هم ټول اغزن تار پرې لګېدلی ده. اما که بیا په اصطلاح دا سلسلې زیاتې سوې په پنجاب کې یا په اصطلاح په بلوچستان کې، او آیا تر طالبانو مخکې د حملې وې که نه وې؟ یعنې مثلا دا د بلوچستان جګړې چې دي دا خو اوس مسله جګړې دي که نه، هغه ډلې دي چې بلوچ لیبریشن فورس ده یا آرمي ده، هغوی خو جنګونه ډېر پخوا کوي. مثلا له دې نه ما سوه په بلتستان کې تقریبا یعنې کودتا وسوه، تاسې ولیدل په کشمیر کې د میلیونونو کسانو مظاهرې د پاکستان د فوج په ضد وسوې، د سیاستونو په ضد باندې وسوې. د دې ټولو خو داسې نشي کېدلی چې وی افغانستان طرف ده. دا پاکستان کې 284 پارټۍ چې دي ګوندونه، هغه کله عدم سوي دي، په اصطلاح په بلاک لیست کې دي او ممنوعه دي. نو دا خو دوی ټول یعنې دومره ډلې، دا خو یعنې مشکل به والته چې یعنې تاسې یو ټي ټي پي رانیسئ او 248 پارټۍ چې دی هغه نه ګورئ. زما په نظر باندې دا شی دا د تکنیکلی بحث پې کوای سو چې آیا دا ټي ټي پي اوس دومره لوی قدرت ده چې یو اټومي هیواد دغه مخه نسي نیولی. د دوی ګوریلا چې ده هغه 15 کسه 6 کسه دوی برید کوي، اما ډېر هم نه دي. داسې نه دی کوم راپور کې راغلی چې فوجانو ویلي چې موږ د ټي ټي پي 100 کسه وژلي دي، 80 هم وژلي دي، 50 وایي 2 3 4 خو همدومره به وي. اما د 50 کسانو لپاره یو 19 کسان فوج او سکیورټي په اصطلاح فورسز هغه اقدام نسی کولای، چاره نسی کولای. او دلته تاسې ټول شان باندې وایي ته د افغانستان نه د دې چاره وکړه، او دلته په میډییشن چې چا کوو د ترکانو د قطر هغه نه دی ویلي چې دا ټي ټي پي هلته په اصطلاح خطر تاسې حملې کوي، پاکستان سره یې ونه منله. او بل دا ورته ویلي وو چې هلته هغه میډییشن ډلې ویلي وو چې دا پاته ټي ټي پي چې ده دا هم تاسې افغانستان ته در وباسئ. ښه راځو اوس دې باندې نور خپلو کې پې دغه نه کوو چې یاره کاونټر دغه ته نه ځو، خو دا ده چې اوس دا انډیا څونه وایبل تجارت دپاره آپشن دی چې یاره لکه ایر کوریډور چې تاسو کومه خبره کوئ، او بعضې افغان څېړنکار یا پوهان دا خبره کوي چې دا کومې طریقې سره انډیا طالبانو ته رانږدې شوله، نو دا به افغانستان یو وارې بیا د پراکسي جنګونو چې کوم دی میدان جوړ کړي. تاسو څه خطر تاسو وینئ؟ زما په نظر نه، دا اوس خو تاسې وګورئ له په اصطلاح دا د هند او د پاکستان ترمنځ چې کوم حساسیتونه وجود لري هغه ډېر حاد دي. په اصطلاح په سیاست کې دی کې د دنیا حتی میډییشن پکې نه کوي، یعنې قطعا داسې کار نه ده سوی، ځکه دا د حل طرف ته دوی دواړه نه ځي. بله مسله دا ده چې موږ خو ضرورت اړیکو ته لرو، له هندوستان سره زموږ اړیکې د تجارت او اقتصاد او حتی که په سیاسي حد کې هم وي، نو موږ خو یو خپلواکه هیواد یو، باید له هندوستان سره اړیکې وساتو، له روسیې سره یې وساتو، له چین سره یې وساتو، له امریکا سره یې وساتو. تنه اړیکې موږ تنه نه دی ویلي چې یعنې د افغانستان نظام چې هند سره موږ اړیکې په دې خاطر پالو چې دی د پاکستان ضد ده، نه دا خو دوی وایي چې موږ مستقله د ضرورت پر بنسټ باندې ښه اوس تا لاره بنده کړه، ډوډۍ بنده سوه، دوا بنده سوه، اوس دا د ما مریض ته زه دوا له کوم ځای راوړم؟ خو ضرورت لرم چې هندوستان نه راوړم، یعنې یو الټرناتیو ته خو ضرورت لرم. زما په ګمان باندې څومره چې سنکشن زیات سي، بندیشونه خوابدۍ زیاته سي، نتیجه یې هغه نیګیټیو ده. اوس امریکا په شمالي کوریا باندې فشار 40 کاله وکړو، اما نتیجه یې څه شی ده؟ یا په ایران باندې یا وینزویلا باندې یا په نورو دنیا کې چې دوی په اصطلاح بندیشونه کړي دي، دوی نتیجه مثبته نه ده اخیستې. هغه هیوادونه هم خراب شوي دي، دی هم خراب شوی ده. په پاکستان کې عیناً یعنې که پاکستان وغواړي چې ښه سیاست وکړي، ګټور سیاست وکړي، لکه څنګه چې د اقتصادي څېړونکو تجزیه کارانو نظر ده په پاکستان کې چې دلته موږ
سنټرل ایشیا ته ضرورت لرو چې سپین اقتصاد جوړ کړو، دا د جګړو تور اقتصاد نه راوځو، دا د قراردادونو د جنگونو نه راوځو، راشو یو نارمل حالت ته، بیا پیغه کې اقتصاد ودم کوای شي. تر ټولو ښه ګټه افغانستان چې د پاکستان سره کوای شي، اما په دې سیاست باندې به څه ګټه وکړو مونږ؟ یعنی موږ به دوست لټوو که به نه لټوو؟ خو دا د چې لکه دوست کې دغه خو صدقه نشته د خو ستاسو افغان څېړنکار دا وایي چې لکه دا پالیسي چې یو خشي بل بد شي، بل خشي دا ړمبې بد شي، د دین افغانستان نه راوتل پکار دی او داسې پالیسي چې دا رد عمل کې یا عکس العمل کې نه سلور کاله انډیا نه راتله افغانستان ته، خو چې وس د طالبو ترمنځ د لک ټینشن ناغي نو وس هغه د ټولو نه زیات له خبره نږدې کېږي. نو بعضې خلک دې ته په شک ګوري چېرې انډیا بیا غواړي چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف په استعمالېږي، پاکستان به هغې پر رد عمل کې چې کوم دی بیا کاروایي کوي، نو افغانستان به بیا د جګړې میدان جوړېږي. او دا خو که داسې زه درته تفسیر کړمه چې تاسې وګورئ چې د طالبان سرګذشت دا څنګه تیر شوی ده. دوی پاکستان سره دوستان وو که نه وو، دوی نږدې وو که نه وو، هندوستان سره فاصله یې ډېره وه که نه وه. اوس دا ښه سیاست ده چې په اصطلاح هند موږ ته نږدې شوی ده، طالبان ورته نږدې شوي دي او له پاکستان نه لرې شوي دي، که څه دلیل به لري. یعنې زما په نظر د دې وجوهات په اسلام آباد کې باید ولټوو چې دوی ولې دوستان له ځانه لرې کوي. تنه افغانستان هم نه ده، دا اوس ژور خفګان د ایران هم موجود ده د اسرائیلو سره په همکاریو کې، دی کېدای شي خفګان تر حده لاړ شي. مثلا داسې تاسې وګورئ چې د مرکزي اسیا دا د خفګان طرف ته روانه ده. چین تاسې وګورئ ډېر ښه دوست و، اما دی په ګوادر په بحث کې نور ستومانه سو، یعنی د 15 بلین ډالرز پانګونه په پاکستان کې کړې ده، اما دی اوس شدیداً میل کم شوی ده، د یې خواته روان ده، د مرکزي اسیا طرفو ته دا کوریدورونه چې دي د روډ اینډ بلډ انیشیټیو هغه په اصطلاح له دغه خطې نه له سپک نه ماسې وه، هغه نور طرف رجحان بل طرف ته ډېر زیات. نه اسې نن یو پوښتنه کومه دا تاسو چې دا وایي دې ټیم کې پرون به تاسو د چین یو دغه اورېدلي چې دې وخت کې د پاکستان او د چین تعلقات بهترین دغه باندې دي او سی پیک 2 شروع کوي، لکه د دغه دویم پروسس ایران او پاکستان خو د ټولو نه زیات دی وخت یو بل ته نږدې دي. سنټرل ایشیا والا خوار مازیګر یو نه یو صدر اسلام آباد ته را رواني کنه لکه دا نو په داسې حالاتو کې تاسو ته د بل مخسنګ ښکاری دا د تنخ کاری چې لکه روزانه سنټرل ایشیا والا یا دل تر رواني یا دویل تر رواني، چین عالم دغه حال دی، نو تاسو ته د بل شان څنګه ښکاری؟ ما خو زه خو ستاسې کتاب ګورم، یعنی زه راپورونه ګورم. مثلا 2022 کې د پاکستان د خارجي تجارت حجم دا څه د پاسه 100 بلین زو، یعنی 1.5 میلیارډ یا بلین ډالر پاکستان په اصطلاح صادرات کړي دي او 1 میلیارډ ډالر دوی واردات کړي دي، ایکسپورټ امپورټ، یعنی دوی هلته دومره پکې نقش وو. بیا په 2023 کې همدا راپور ستاسې ده د ایکسپریس ټریبیون پاکستان څه کې ده، بیا وګورئ بل کال یې تاسې په 23 کې دا وضعیت کم شوی ده. په 24 کې تجارت راغلی ده له 100 میلیارډ نه 15 میلیارډ ته او د قرضدارۍ بوج زیات شوی ده او د تجارت شریکان چې دي عمده شریکان د پاکستان چې هغه چین او امریکا ده، چین په اصطلاح په یو کال کې ترې کمی حاصله کړې ده، اما حجم د مبادلاتو د تجارت هغه چې تاسې بیا په اصطلاح فیګرز ته وګورئ هغه په ډېر قوي نه دي. اما چین خو وایي چین خو پاکستان نه پرېږدي، هغه خو ورته اړتیا لري، پاکستان ښه ځای ده، بل ګوادر باندې پانګونه کړې ده، دلته ډېره روپۍ مصرف کړې ده. دوی نه غواړي چې په اصطلاح دا سیپیک او دا پروژې چې دي دا د ورېښمو دا ناکامه سي. پاته سوه منځنۍ اسیا. اوس تاسې څو لارۍ مال له منځنۍ اسیا نه د کراچۍ قاسم پورټ ته تللی دی یا ګوادر ته تللی ده، د یو لارۍ یا 2 لاریو مثال خو به کفایت نه کوي. تاسې وګورئ دا اوس قرغیزستان ته د پاکستان په شمال پاکستان باندې
په هغه به لار باندې 2 لارې په څترمال تللی ده، صرف 2 لارې قرغیزستان ته رسیدلی ده. نو زما په نظر دا ډېر وړوکی خبرې دي د یو دومره لوی ملک لپاره چې هغه جی ډي پی 315 میلیارډ ډالره ده. په دغسې یو لوی تجارت کې دغه حجم چې دا په نشت کې دا مسئلې شته. دا بالکل خطرت وې. نن تاسو څه وینئ را روان وخت پاکستان افغانستان تعلقات؟ ځکه یو خو پاکستان دا کیله راخکلې ده چې د سکیورټي د کومه پورې چې د ټي ټي پی الته کې پټنځایونه یي او مونږ ته دا خطرې نو بارډر بم باندې مونږ خبرې اترې نه کوو، او بل طرف ته طالبانو دغه عربیانو. تاسو په دې حالاتو کې س را روان س غوي سرنا د تخکاری د سورنګ په سر کې کنه؟ بله او رڼاوې ډېرې دي. یعنی زما په نظر باندې ترڅو پورې چې زمونږ مشترکات ډېر وي د منګه دا گنجایش شته چې حالت به بیرته نارمل طرف ته ځي. اوس هم زه ډېر پوتنسیل وینم په اصطلاح چې وضعیت داسې نه پاتې کیږي. داسې سختۍ ډېرې راغلي دي اما بیرته نرمې سوي دي. زما په نظر چې گنجایش شته د اړیکو له روسیې سره، له چین سره، له هندوستان سره، له ایران سره، نو له پاکستان سره په حد اولا کې شته. موږ د مذهبي لحاظه یو د تسنن په اصطلاح قرابت شته، د پښتونوالۍ له لحاظه، د قومونو له لحاظه، کلتوري لحاظه. او بل دا ده چې تر ټولو مهمه مسله په اقتصاد کې که دا مسلې ونه چلیږي د ګټې او د تاوان مسله ده. په دې بندشونو کې د دواړو تاوان ده او په لاره کې د منګه قاسم پورت، کراچۍ پورت، دا ترانزیت مونږ ته ګټور ده. اما د دې مزیت سره چې منګه اوس څه غواړو، مثلا افغانستان ملا برادر ویلي دي چې یو ښه ضمانت راکړي چې په خبره ولاړ یي، نو منګه در سره لاره نه بندوو، دا تجارت نه بندوو. نه نو که دا ضمانت ملا برادر ورکی چې د افغانستان خوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي، نو بیا خبره کیږي ته دې دا ضمانت ورکی دی بوله دا ورکی. او د دوه اړخیزه ضمانت امنیتي مسله کې خو زه ډېر کازمانه ونه پوښتې، ځکه چې زه به مطالعه پې لرم خو هغه به حساسه وي. مثلا دا په کابل کې چې بریدونه سوي دي، دا بریدونه خو طالبان هم بلیم کوي چې دا داعش کړي دي او داعش ټیکانې په پاکستان کې دي. نو دا سپینول زما او ستا په بحث کې په دې کې به ډېر نتیجې ته ونه رسېږو، ځکه دا د دوو دولتونو بحث ده. دوی به یو بل ته قناعت ورکوي، یو بل سره به په دې باندې روغې جوړې ته رسیږي. اما پاتې سوه د تجارت او اقتصاد او د ملتونو ترمنځ دغه په اصطلاح نیشن ټو نیشن دا او سټیټ ټو سټیټ ریلیشنز دا قایمېدو ته ضرورت لري او پوتنسیل په اصطلاح هلته شته په دواړو طرفونو کې چې دا بیرته په اصطلاح نارمل سي. او زه مطمئن یم چې دا حالت دایم پاتې کیږي نه. ډیره مننه ننګرورا، تhank you very much. الله مو روغ لره جی، ډیره مننه، خوشاله شوم جی. سلامت یې حسن خان، خدای دې لره.